آیا ته د زړه له کمزورۍ، د سینې له تنګوالي او د بدن له دروندتیا ستړی شوی؟ آیا لږ مزل، لږ پورته کېدل یا لږ کار کولو سره دې ساه لنډیږي او داسې احساس کوي چې وجود دې زور نه لري؟ آیا کله ناکله د زړه د درز بدلون، د سینې د دروند فشار یا د بدن بېطاقتي درته داسې احساس درکوي چې ورځنۍ چارې دې ګډې وډې کوي؟ که هو، نو پوه شه چې دا ستونزه یوازې ستا نه ده. ډېری خلک له همدې ستونزو سره مخ دي او بیا ښه بدلون هم ترلاسه کوي. زموږ بدن ته هره ورځ یو منظم توازن کوي غذا او طبیعي بوټي پکار دي. که دا شیان بدن ته پورور نه رسیږي، نو رګونه کمزوري کیږي، وینه درنه کیږي، زړه ستړی کیږي او وجود په ورځنۍ توګه بېطاقته کیږي. همدا کمزوري ورو ورو د انسان په ژوند، مزاج، تګ راتګ او حتی په فکرونو هم بد اثر پرېږدي. د همدې لپاره قلبي هربل شربت یو طبیعي جوړ شوی مرسته ده چې د زړه او رګو په ملاتړ کې ډېر ګټور تمامېږي. دا شربت له هغو روایتي بوټو جوړ شوی چې زموږ پلرونو د بدن د ځواک، هوساینې او آرام لپاره کارول. قلبي بدن ته داسې طبیعي اجزا ورکوي چې د زړه د رګونو، وینې او انرژۍ په توازن کې مرسته کوي. په قلبي کې شامل بوټي دا ګټې لري: د زړه رګونه پیاوړي ساتي او د رګونو د نري کېدو په مقابل کې مرسته کوي. د وینې تېرېدنه ښه کوي او بدن ته تازه انرژي رسوي. د سینې د روڼتیا، داخلي فشار او کمزوري په آرامولو کې ګټور تمامېږي. بدن فعال، هوسا او متوازن کوي. د زړه د بوج کمولو لپاره طبیعي ملاتړ برابروي. د عمومي روغتیا لپاره اوږدمهالي ګټې ورکوي. کله چې بدن ته طبیعي قوت ورسیږي، وینه په ښه ډول وګرځي او زړه هوسا شي، نو انسان بیرته په ځان کې هغه پخوانی طاقت، توازن او آرامتیا احساسوي چې ډېر وخت یې نشته وه. په دې حالت کې د ورځې ستړیا کمیږي، ساه ښه کیږي، بدن فعاله کیږي او زړه په هوسا ډول خپل کار کوي. قلبي هربل شربت د هغو خلکو لپاره یو مناسب انتخاب دی چې غواړي خپل بدن ته انرژي ورکړي، ستړیا کمه کړي او د زړه لپاره یو طبیعت پسند ملاتړ ولري. دا یو خالص هربل شربت دی چې هدف یې یوازې د بدن داخلي توازن او ځواک ساتل دي. که ته هم غواړې چې په خپل بدن کې آرامتیا، تازګي او طبیعي قوت بیرته احساس کړې، نو قلبي هربل شربت دې لپاره یو ښه انتخاب کیدای شي. قلبي شربت که غواړې، نو منګولو لپاره له ښکته شمېرې سره اړیکه ونیسه. له ټول هېواد